د خبرونو سرټکي. طالبانو له ایران غوښتي چې له افغانانو سره د اسلامي ورورګلوۍ له مخې چلند وکړي. په هرات ولایت کې پر انځوریزو رسنیو بندیز ولګېد. د حماس د پخواني مشر یحیی سنوار په نوم په غور ولایت کې یو مدرسه ونومول شوه. د هند غوره لیګ بولي ته 18 افغان لوبغاړي شارلیست شوي دي. د رپ سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو دشال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې مرستیال د ایران له حکومته وغوښتل چې له افغانانو سره د ورورګلوۍ په چوکاټ کې چلند وکړي. عبدالمالک حقانی په کابل کې د ایران د حکومت پلاوي ته وویل چې په هر اسلامي هیواد کې باید د مسلمانانو حقوقونه تامین شي او که جرم وشي د اسلامي شریعت له مخې ورسره چلند وشي. د دغه راپور له مخې د ایران د عدلیې وزیر مرستیال په دې کتنه کې ویل له افغان مهاجرینو سره د ایران چلند د احترام وړ او له اسلامي ارزښتونو سره برابر دی. د ایران د عدلیې وزارت مرستیال اسکر جلالیان کابل ته تر سفر او له طالب چارواکو سره تر لیدو مخکې وویل چې ډیر ژر به افغانان بندیان له ایران څخه افغانستان ته ولېږدول شي. د حماس د پخواني مشر یحیی سنوار په نوم غور ولایت کې یو مدرسه ونومول شول. د طالبانو د حکومت چارواکو د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د حماس د پخواني مشر یحیی سنوار په نوم یو دیني جهادي مدرسه ونومول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دا اقدام له غزې او فلسطین ملت سره پیوستون او د راتلونکي نسلونو لپاره د حماس د مشرانو د مبارزې د ژوندي ساتلو ښودنه کوي. د دې ښوونځي مشر محمد جلال وایي د یحیی سنوار په نوم د دې دیني مدرسې نوم له غزې سره پیوستون او د حماس د مشرانو قهرماني ښایي. جلال ویلي چې یحیی سنوار د فلسطیني مشرانو لپاره یو الهام دی او په افغانستان کې د یوې دیني مدرسې په نوم نومول به د حماس د مشرانو مبارزه تر نسلونو پورې ژوندي وساتي. افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وايي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اغېزمنوي. د دې سازمان د یکشنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکي ته درناوی وکړي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبریالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نور ولایتونو کې لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبریالان د عکس او ویډیو له اخیستلو منع کړي دي. د تیرو 3 کلونو راهیسې په کندوز ولایت کې د شولو د پروسس کارخونه د جوړولو په برخه کې نږدې 40 میلیون امریکایي ډالره پانګونه شوې ده. دغه کارخونو جوړېدو سره کندوز کې د شولې حاصلات د معیاري پروسې ترڅنګ ګڼ شمېر کسانو ته کاري زمینه هم برابره شوې ده. د کندوز د صنعت او سوداګرۍ رئیس وایي 15 کارخانې د کندوز په ولسوالۍ کې جوړې شوې دي چې د دې کارخونو باندې ټوټل له 10 څخه تر 40 میلیون ډالرو پانګونه شوې ده. که دغه کارخانې په کار پیل وکړي نو لسګونو تنو ته به کاري زمینه هم برابره شي. ځینې کارخونو لرونکي له سرپرست حکومته غواړي چې د دوی له فعالیتونو په ملاتړ سره له هند او پاکستانه د وریجو د وارداتو مخه ونیسي. د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال محمد اسحاق صاحبزاده د یو پلاوي په مشرۍ د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کړی دی. د ټولګټو چارو وزارت ویاند وایي ټاکل شوی دغه پلاوی د ایران د اوسپنې پټلۍ ادارې او نورو اړوندو ادارو سره د خواف هرات د اوسپنیزې کرښې له لارې د انتقالاتو پر زیاتوالي او د دوه اړخیزو ریل همکاریو په تړاو خبرې وکړي. د جلال آباد ښاروالي مسؤلین وایي د 14 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د کابل اډې ته څیرمه د کانال د غاړې سړک د رغولو چارې پیل کړې دي. د مسؤلینو په خبره یاد سړک د 854 متره اوږدوالی او 7 متره پنوالی لري چې د یوې خوا دیوال او بله خوا 1 متره ویاله په پاخه او اساسي ډول جوړیږي. یاد دې وي چې دغه سړک د رغولو لګښت د ښاروالي د داخلي عوایدو څخه ورکول کیږي چې د رغولو چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار ولایت د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږکال دغه ولایت څخه 3599 ټنه پیاز بهرني هیوادونو ته صادر شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه پیاز ډیره برخه متحد عربي اماراتو، هند، قطر او پاکستان ته صادر شوي دي. کندهار د سوداګرۍ خونه د پاکستان له لارې پر افغاني صادراتو د مالیې لوړوالی د صادراتو پر هدف بد تاثیر یاد کړی. سوداګرۍ خونې پر حکومت غږ کوي چې پاکستاني چارواکو سره د دغه ستونزې د حل لپاره خبرې وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې له 3.15 میلیونه میندو او میندوارو میرمنو سره د حیاتي مرستو اعلان کړی دی چې دغه مرستې د روان کال له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې د امریکا مهاجرینو او مهاجرت ادارې په مرسته ورکول شوي دي. د یمن حوثیانو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی د څو بې پیلوټ الوتکو په مرسته د اسرائیلو په سویل ایالات کې په یو مهم هدف برید کړی دی. آلمان د متخصصو کارکوونکو ترڅنګ اوس په روغتیايي برخه کې زیاته کمبودي لري. په 2023 او 2024 کال کې د آلمان د روغتیا پاملرنې سیستم کې د 24.414 ماهره کارمندانو کمښت موجود دی. له همدې امله د آلمان د اقتصاد او صنعت د دې سکتور لپاره د ماهرو کارکوونکو د نشټوالي ستونزه د هیواد د اقتصاد د نورو سکتورونو په پرتله پراخه ده. د دې څېړنې پایلې ښایي چې د جرمني د روغتیا په برخه کې د کارکوونکو ځانګړی کمښت رامنځته شي، د دغه هیواد د نور سکتورونه به هم اغیزمن شي. ویل کېږي چې په آلمان کې د روغتیايي برخې تر ټولو لوی کمښت د فیزیوتراپیستانو په برخه کې دی. په آلمان کې اوس مهال په دغه برخه کې 11,600 کسان کمښت موجود دی. د چین په ختیځ کې په یو مسلکي ښوونځي کې د چاقو په برید کې 8 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. دغه برید د سه شنبې په ورځ د عقرب په 26مه نیټه په ماښام د جیانګ سو ولایت د یوسینګ په ښار کې د حرفوي هنر او تخنیکي انسټیټیوټ کې شوی دی. پولیس وايي شکمن کس یې نیولی چې پخوانی محصل و. د یاکسنګ ښار پولیس وویل چې شکمن د انسټیټیوټ پخوانی 21 کلنه زده کوونکی دی چې ټاکل شوی و 30 کال فارغ شي، خو په ازموینه کې ناکام شوی و. چین د ولس سخت مقررات لري، مګر په هیواد کې د چاقو تاوتریخ غیر معمولی نه دی. د ترکیې رسنیو د شنبې په ورځ خبر ورکړی چې دغه هیواد پولیسو 22 تنه هغه کډوال نیولي چې د اوسېدو رسمي اسناد یې نه درلود، چې په چانګ قلا کې په یو ویجاړ شوي اپارتمان کې اوسېدل. ریپورټونو کې ویل شوي چې نیول شوي کسان د بهرنیانو د اخراج مرکزونو ته وړل شوي دي او ژر به افغانستان ته ولېږدول شي. د چین ولسمشر د امریکا د ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو ده. تمه کېدل چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورو مخه ونیسي. شي جین پینګ پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي اندېښنه یې څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې یو بل لوري ته بوځي. د هند د غوره لیګ IPL د لوبغاړو د بولي لپاره محمد نبی، مجيب رحمان، صدیق الله اتل، محمد غضنفر په شمول 18 افغان لوبغاړي پیرول ته شارلست شوي دي. د هند غوره لیګ IPL د لوبډلو لخوا د لوبغاړو پیرول د بولي مراسم په داخل سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شي، چې دا ځل به 14 مختلف هیوادونو څخه 409 بهرني لوبغاړي بولي ته وړاندې شي. له دغه جملې څخه 29 لوبغاړي له افغانستان څخه یاد بولي ته وړاندې شوي وو چې یوازې 18 شارلست شوي وو. همداراز د هند له داخلي لوبغاړو څخه به 1115 لوبغاړي په بولي کې پیرول ته وړاندې شي، چې له دې سره ټوټل به 1540 لوبغاړي د IPL بولي مراسمو کې پیرول ته وړاندې شي. الله محمد غضنفر 15 کروڑ، عظمت الله عمرزی 1.5 کروڑ، محمد نبی 1.5 کروڑ، گلبدین نایاب 1 کروڑ، فضل الحق فاروقی 2 کروڑ، نجیب الله زدران 15 لکه، ابراهیمی زدران 15 لکه، قیس احمد 15 لکه، کریم جنت 15 لکه، ظاهر خان 15 لکه، فریدون داودزی 10 لکه، ننګیالی خروټي 15 لکه، صدیق الله اتل 15 لکه، رحمان الله ګربیز 2 کروڑ، نور احمد لګنوال 2 کروڑ، وقار سلام الخیل 15 لکه، نوین الحق 2 کروڑ، مجيب رحمان 2 کروڑ شارلست شوي دي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.